څه باندې 1400 کاله پخوا قرآن کریم د ذرې او تر هغې کوچنۍ اندازې خبره کړې. په سورة نساء کې قرآن کریم ویلي ان الله لا یظلم مثقال ذره، په دې معنی چې په قیامت کې به عدل او د عملونو تلل د ذرې په وزن وي. قرآن کریم په دې هم بسنه نه کوي. الله تعالی وی ولا یظلمون نقیرا. د آیتونو منطق دا دی چې الله تعالی یې کوچنی کوي، لویوي یې نه. په 2000 میلادي کال کې جاپان کې دا ثابته شوه چې هر نوري فوټون یا معیار 1 ذره ده. په منځ کې داسې ذرات دي چې تر ذرې 100 ځله کوچني دي او کوارک نومیږي. دا کوارک له فلک نه تاویږي، تل په اهتزازي شکل خوري، داسې لکه یو کوچنی بال چې د یو زنګ په منځ کې حرکت کوي. همدا نقیر دی. په دې معنی چې الله تعالی له ذرې 100 زره وارې هم کم اندازه باندې په چا ظلم نه کوي. قرآن کریم په دې هم اکتفا نه کوي. وای ولا یظلمون فتیلا. قرآن کریم له دې وروسته په فتیل ټینګار کړي. فتیل څه شی دی؟ څنګه یې چې په اسراء سورت کې یاد کړي. وروستۍ ساینسي نظریې ښیي چې د کوارک په منځ کې زر چنده کوچني برېښنایي مزي دي او په منځ کې خالی فضا هم شته. کله چې فتیل یو نوري مزی وي، په دې معنی چې الله تعالی له یوې ذرې 100 میلیونه وارې کم اندازه هم پر چا ظلم نه کوي. د دې ژور ساینسي تحلیل وړاندې کول 1400 کاله وړاندې د یو انسان لخوا ناممکن دي.